بغیر او داسې په نه دی ورکړي وی دا هغه ماشوم دی چې د مور بغیر او داسې په نه دی ورکړي ماشاءالله مبارک بچي خدای دې خپل عالم کې علم بکې ښه نه پس ان شاء الله خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه د دې مشرقي بهارت او د بنگلاديش په سفر تلو چې واپس راغی نو مور ته ناستو مور له پخپو زور کاو نو مور ورته معین الدین بچي وی ډېر زیات خوشاله نه دی مخ نه داسې خوشحالي محسوسېږي او ته څه وایي وی مورې خوشحاله به ولې نه په دې سفر کې الله ما نه ډېر لوی کار واخیستی په دې سفر کې اووه لکه بدعملو فاسقانو زما په لاس بیعت وکړو خدای پاک نیکان کړل او اویا زره کافرانو زما په لاس بیعت وکړو خدای مسلمانان کړل نو خوشحاله بنې نو مور ورته معین الدین بچي دی کې ستا څه کمال دی د خدای فضل او زما کمال دی دې خو عالم هوښیار وی مور دا راته ووایه چې دی کې ستا څه کمال دی شپې خو ما روڼې کړې پیاده سفر یې ما وکړلې بستره په اوږې ما وګرځولې تقریرونه ما وکړل د بچو نه زه به جومات په جومات او کوڅه په کوڅه زه وګرځېدم خلکو زما په لاس بیعت وکړه او ته وایې زما کمال دی ته خو د کور کې ناست دی ورته یې وی معین الدین بچي درې خبرې واورم وی تا نه چې دا کومه ملغلره جوړه ده او دا ښکلی عالم او صوفي او خلق د لاسونه ښکلي او تقریرونه در باندې کوي او غوږ ورته ږدي دا د خدای فضل دی خدا زما برکت دی ته چې ماشوم وې نو تا به لوبې خوښولې ته به پټېدې را پټېدې او ما جومات ته بوتلې ما در باندې سبق مدرسه کې مې داخل کړې ما در باندې علم ته به تښتېدې ژړل به دی که ما در باندې پړی چولې وي چې څه دې خوښه یې کوه تا نه دا عالم نه جوړېده ما د سره خواري وکړه او کوڅه په کوڅه بورقه په سر در پسې زه ګرځېدلې په دې لارو کوڅو کې در پسې زه ګرځېدلې ما نه پرېښې لوبو ته تا به ژړل او ما وینا علم به کې دا دونه عالم چې دنه جوړ شوي دا زما د برکت نه منې که نه منې او مورې دا خو منه که تا خواري نه وې کړې نو ما نه دا شی چې جوړېده وی بچې دویم هم واوره وی ته چې د الله د دین دپاره وځې نو زه مصلې ته وخېږم لپه لپې دواګانې کوم در پسې در روانې دي او حضور پاک فرمایي چې د غایب مور او پلار دعا بیا د بچي دپاره خدای ډېر قبلوي بلکې د مور او پلار دعا قبلېږي زما لپې دواګانې در روانې دي چې خدای بچی مې کامیاب کړي ته کافران په لاس مسلمانان کې او بدعمله فاسقان نیکان کړي ای بچی درېیم هم واوره مړه دې ته مینه وایي دې ته مینه وایي بچی زما نیت ده چې په تا به علم کوم نو تا سره ما څونه خواري کړې ده چې ته ماشوم وې او زما په غېږ کې پروت وې او ما به تاله پی درکول نو ما داسې وخت کې ته سینې ته نه اچولې داسې وخت کې مې تاله پی نه دي درکړی چې زه به اودس کې نه وم ما به اودس وکړو نو ته مې سینې ته واچولې پی به مې درکول د اودس والا ښځې پی دې څکلي دي ځکه دا ملغلره ده نه خدای جوړه کړې